تراب د مرګ وصیت په غور واوره د دې کلو او خاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه په قلار قلار مې یو څه ثوابۍ ته د یوسف او شیربانو پوښتنه وکړه او جنازه مې ملکانو په څوکو کېږده د مومندو او باجوړو پوښتنه وکړه او په مزه مزه مې کوز که اشنغر ته په مردان کې د کوڅو پوښتنه وکړه او زه خلیل او داودزي په ما خبر که د آدم او د درخو پوښتنه وکړه پېښور دره کوهاټ درنه هېر نشي د هنګو د دعاو پوښتنه وکړه او زه پټل زما د مرګ یوه ټپه شه د میرلي د ورشو پوښتنه وکړه چې د بلو مازدیګر درنه هېر نشي د وزیرو او بلوڅو پوښتنه وکړه چې د کوټې او چمن په لاره ولاړ سي د کاکړو د پټکو پوښتنه وکړه او بیا په بیړه بیړه راشه کوربې خور ته د هغې د سرو لاسو پوښتنه وکړه او هلته زما د ادبي سنګر یاران دي په صده کې د هغو پوښتنه وکړه او زه بنګه خالي شیرزی او یورګزو ته د توتکي د چنارو پوښتنه وکړه او د تیرا په تورو غرونو به راواوړې د خیبر د اپریدو پوښتنه وکړه د خاطرو به خاطر وکړي د خاطرو به خاطر وکړي د حمزه د تاترو پوښتنه وکړه او د شلمان په جګو سکو سلام وایه په شلمان کې د تپو پوښتنه وکړه هزارنه او باسول نه چې ورتېر سي په ډاګو کې د خیمو پوښتنه وکړه نارنجګل به د پتکي هرول کې کېږ د ننګرهار کې د باغو پوښتنه وکړه او د ملنګ یو څو اشعار به چاته یاد وي اخوا دېخوا د بانډو پوښتنه وکړه د کونړ په سردارو جرګه جرګه شه د بهسودو او درونټو پوښتنه وکړه د کونړ په سردارو جرګه جرګه شه د بهسودو او درونټو پوښتنه وکړه او په لغمان کې مهترلام بابا زیارت دی په لغمان کې مهترلام بابا زیارت او مازدیګر د تیرګړو پوښتنه وکړه او سرشاهي په چراګام درنه هېر نشي چاپریهار کې د ډاګو پوښتنه وکړه د کفن پټکی مې کوږ په سر راکېږده بیا ورځه د خویانو پوښتنه وکړه د تورغر او د سرود په لویه لاره د نري نري برجو پوښتنه وکړه وطنۍ شنه لوپټه په ما خوره کړه د سرګړي د وښو پوښتنه وکړه توقف کې جنازې دپاره واخله دواړې غاړې د مرچو پوښتنه وکړه تر هغو مې خړو خاورو کې لیک نه کې د پریوتو دیوالو پوښتنه وکړه په ما خاورې کړه امبار چې ډز وانه ورم په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه په مزار مې د ډیوو پوښتنه وکړه